څوک دله قرض درکي نو دا قرض په ټیم واپس کول دا وفاداري ده. وفادي ته وایي چې څوک دله قرض درکي ته واپس ورکړي بیا برابر. قرض په خپل ټیم واپس کول. کله چې تاسو د یو چا نه قرض واخلئ نو هغه په خپل ټیم واپس کوئ، او څوک چې قرض نه واپس کوي په قبر کې ډیر درناک او ډیر ناشنا عذاب ده هغه دپاره کوم چې قرض نه واپس کوي. نو راځئ ډیر قیمتي بیان دی زیم اورم او تاسې هم واورئ. څوک دله قرض درکي نو دا قرض په ټیم واپس کول دا وفاداري ده. وفادي ته وایي چې څوک دله قرض درکي ته واپس ورکړي بیا برابر. او دې کې نن سبا ډېره لویه کوتاهي روانه ده، ډېره لویه کوتاهي. ګوره څوک چې تا سره قرضدار کوي تا سره ښه کوي، او الله قرآن کې وایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د ښو بدله چې د هغه څه ده ښه کول دي. د ښو بدله خو دا نه ده چې ته بد وکړي او ته هغه سړی په عذابوې او بعض پکې وي قرضدار یې چا وجلی دی. نه د الله نه یره، نه د مخلوق نه حیا، او نه د هغه سړي نه حیا چې چا د سره احسان کړی دی. قرض چې موږ له هر څوک راکړي دا زموږ سره امانت دی. ګورئ د هغه چا چې را قرض را کړی دی او موږ ته شریعت ویلي ته به وفا کې، وفا په دې طریقې سره چې دا قرض به هغه له واپس ورکړي. وګوره حدیث کې دا راځي ابو ذر غفاري رضی الله عنه روایت تاسو اورېدلی، ما څو پیرې بیان کړم د امام بخاري راوړی. ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي ما او رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په مدینه کې روان وو، نو موږ د احد د غر مخې له ورغلو. وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د احد دا غر ولید وی ما ته وی چې ابو ذره ما احب انه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق 3. ابو ذره که د دې احد غره مرسره مال الله راکړي که نه نو د 3 ورځو نه اخوا به ما سره د هغې نه 1 روپۍ هم نه پاتې شي، ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دنیا سره نه لګېده. ها الا هغه پیسه به د 3 ورځو نه بعد هم پاتې شي چې ما د قرض د دې لپاره ایښودي چې هغه چا نه چې مې قرض اخیستی چې هغه له واپس قرض ورکړه. دې له به کېدم. معنی دا چې رسول صلی الله علیه وسلم غم دی له دې خبرې سره چې قرض به واپس ورکوم، ځکه د هغه پیسو نه دا پیسې پرېښودي چې دا به زه هغه کس له واپس ورکوم. او حدیث کې دا راځي امام ترمذي راوړی، دې ته غوږ کېدی او بیا ورته غوږ کېدی. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. د مؤمن دا نفس چې دی که نه دا بند کړی شوی دی چې څو پورې د ده نه دا قرض نه وي ورکړی شوی چې کله به ده قرضوي. هغه مؤمن هغه مسلمان چې قرض یې اخیستی دی نو د څو پورې چې د ده طرف نه دا قرض نه وي ورکړی شوی د نفس الله را بند کړی دی. او ځکه حدیث کې دا راځي که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم به تپوس کو چې کله به جنازه کوله په ده باندې څو قرض دی د چا چې قرض به پرې و بیا به یې په دې خپل ورور باندې لمونځ وکړي. دا نه چې دی کافر دی، خو دا کار به دې دپاره وکړو چې زه پرې نه کوم چې دا خلک ویرېږي دې مسلې نه. نو چې کله به په ملګرو کې چا ووایي چې یا رسول الله په ما شو قرض بیا به یې لمونځ وکړو. او کله چې دا فتوحات ډېر شو او مسلمانانو له الله مالونه ورکړو نو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کوو په ده څومره قرض دی او د چا دی، نو قرض به یې پخپله ورکړو، په هغه به یې جنازه وکړه. او یو حدیث کې راځي د یو صحابي باره کې خلاصه دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یې په ده قرض دی وی او بیا به تاسو لمونځ وکئ. نو یو کس د هغه ذمهواري واخیسته، یا رسول الله دا قرض به ما شو. څو ورځې بعد رسول صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو، یا رسول الله هغه قرض ما ورکو، وی اوس دې د رور هغه سرمن هم یخه شوه. د هیرې خبره ده، د رور سرمن دې اوس یخه شوه په قبر کې. او کم سړی چې قرض په دې نیته دي چې زه به یې واپس ورکومه، رب العالمین ورته اسانوي. امام بخاري دا حدیث راوړی د من اخذ اموال الناس یرید اداءها
رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د خلکو نه قرض والي او اراده یې کلکه وي چې زه به دا واپس دې سړي له ورکوم، ادى الله عنه، الله به یې د طرف نه ورکړي. څنګه به یې ورکړي؟ ده ته به لار اسانه کړي د دې د ورکولو. ومن اخذ یرید اتلافها، او چا چې د یو مسلمان مال واغستو دې لپاره چې دا مال ضایع کړي، رب العالمین به دا سړی ضایع کړي. چې څوک مخلص او رښتینی چې زه به دا قرض واپس ورکوم، الله رب العزت ورته اسانوي. او چې څوک د مخکې نه دا اراده چې راشه سبا بل سبا به کوم تنګوم به، رب العالمین دا سړی ضایع کړي. او ستا څه خیال دی ته به د یو مؤمن حق دقه شناسي وخوري او تا نه به الله تپوس نه کوي؟ د یو بل حدیث واوره، امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم سړي قرض واغستو، ښه صحیح حدیث دی ګوره، ښه امام ابن ماجه راوړی، چې کوم سړي د چا نه قرض واغستو او وهو مجمع الا يوفيه اياه، او د ده د مخکې نه دا اراده وه چې دا به زه واپس نه ورکوم، او بیا دا سړی تنګو قصدا عمدا لقي الله سارقا، دی چې د الله سره قیامت پر ورځ مخامخ شي نو د غل په مخ به مخامخ کېږي. دا غلا ده، غلا ده. ته د مؤمن نه مال والی او بیا یو سړی عذري دی، عذر خلک خبره وکړي، وینا وکړي، هغه بل طرف ته موږ دا وایو، موږ نور درسونو کې به خبره کړې ده چې د مسلمان شان دا دی چې هله قرض ورکړي، د هغه ته څه عذر راپېښ شي، هغه به ګزاره کړي. دې طرف ته چې کوم سړی دی دی به حقیقت وایي چې وروره زما دا مسله ده. نو چې دې طرف نه دې کس رښتیا ووایي نو بل طرف له پکار دی چې د سره ګزاره وکړي. خو دا نه چې دروغ او دوکې دړاکې او سبا او بل سبا او سبا او بل سبا. د قرضو بدله دا نه ده، د قرضو بدله ده وفاداري. وفاداري څه ته وایي؟ پټې مې ورکړي. او دې باره کې یو حدیث ویم، دا امام ابن ماجه رحمه الله راوړی. عبدالله بن ابي ربيعه المخزومي رضي الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم زمانه د حنین د غزا په دې وخت کې کله چې د حنین د غزا کوله یوې کړه، د هغې نه بعد یې ما نه 10,000 که 40,000 روپۍ رانه اخیستې وې، قرض یې ترې اخیستی وی. بیا چې کله راغی نو هغه یې ولا قرض یې ولا پوره ورکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته بیا دا ووایي، ګورئ ته غوږ کېږدئ، بارک الله لک فی اهلک و مالک، الله دې ستا په مال او ستا په اهل کې بچو کې برکت واچوي. انما جزاء السلف الوفاء والحمد، د قرضو بدله دا ده وفاداري او د دې سړي شکریه ادا کول. د قرضو وفاداري څه ده؟ د قرضو بدله څه ده؟ وفاداري او شکریه ادا کول. وفاداري معنی چې واپس ورکو. دلته رسول صلی الله علیه وسلم د صحابي نه قرض اخیستی، واپس یې وله ورکو. وفاداري د رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره چې قرض خو یې هغه له ورکو په ټیم، دعا یې ولم وغوښته چې الله دې ستا په مال او ستا بچو کې برکت واچي. زموږ هغه بعض ته به قرض ورکړي، تا له چې قرض واپس درکوي لکه چې دشمني واله ما لیدلي که نه داسې به راوباسي دا واله ښه لکه ما په تا ګزار کړی و، ما ته بېعزته کړی وي، ما تا سره څه دشمني کړې وه، په طریقه غاړې ته یې کا، کور ته راوغواړه، پیسې وله ورکه، شکریه یې ادا کا، ښایسته کلمات ورته ووایه. ولې دی ستا په کنډر کې ناست و چې تاله به یې قرض درکو، ستا په ده باندې زور و چې تاله به یې قرض درکو. او دا ډېر د نیچ انسان کار دی، ډېر د نیچ. خفه کېږئ به ما نه که دا ټکی زما سخي چې تربیت یې نه وي شوی، دا د هغه سړي کار دی چې کم اصلی سړی د سره ښه وکړي، په سخته کې د سره ودرېدو، په بدله کې ته څه کوې پیسې واله بعض څه کوي د بل په لاس یې ورولېږي، دا به هغه له ورکړي ښه او ورته وایي چې دا پیسې دې ختمې شوې. دا طریقه ده. اوس که نه راسې ورته ته ټلیفون ورته وکړه وروره ستا حق ما سره دی، که ستا اجازت یې زه به پلاني له ورکړم در به وړي، الله یې ستا ژوند کې برکت واچوي. داسې
په دې طریقه په نخوا کې دی دا ولا ورکړي دا ولا بیا مخ لیدې هم نه غواړم نور بس ختم وي دې سړي تنګ کړی دومره څه یعنې دومره څه زه به کم ټکې اوس به دې سخت ټکې ووایم بیا به تاسو وایي د سخت ټکې وي زه په دې خبرو سخت خفه کېږم ځکه چې دا سړی په دې مجبوره نه دی لازم په ده نه و چې تا سره ښه کړی وی قرض یې تاله در کړی واجب پې نه و د الله طرفه ها الله طرف نه ورته ویلی شوي وو چې مرسته ورسره وکړه او داسې واجب خو پې نه او یوازې د مرستې حقدار خو ته نه یې په دنیا کې ډېر دي او هغه تا سره مرسته وکړه او ته بیا به بدله کې بل له پیسې ورکړې او کله او مزل ادا وکړي چې په سزي کې درته پرېښودي بل په لاس هم ورنه کړي میسي درته راولي هغه پلاني ځای کې پرتې دي بیا ځان له راواله مولا هو الله خپل ځاني ډېره حیا راځي د هغه چا نه چې څوک را سره زرې برابر ښه وکړي ډېره حیا ترې راځي او چې څوک را باندې یو ګیلاس اوبه وڅکي که نه یو ګیلاس اوبه د زړه نه مې نه وځي سړي هغه صورت نقشه په زړه کې پرته وي دې سړي یو پیر په ما باندې اوبه څکولي احسان یې کړی نو وفاداري هغه دا ده چې څوک دله قرض درکړي ته بیا څه وکړه په وخت یې واپس ورکړه سره د څه سره د شکریا د دعا د روڼ تندي او بالمرصاد په څوکۍ کښېنه که د دې سړي سره منډې څه ضرورت راکړي ته ورسره بیا ووایې نو سره بله خبره وواله په څوکۍ شه که څه قسمه ضرورت د دې سړي راغلی ضرورتونه لازم نه چې د مالي چې تا ځان رسولی که چې تا سره ښه کړي صحیح دی چې هغه د الله د رضا دپاره به کړي خو ته به د خپل طرف نه دا کار کوي چې د تا سره احسان وکړو زه به ورسره کوم ښه ده او ډېر قیمتي او ډېر ناشنا او ډېر بهترین بیان د قرض باره کې څوک چې چا نه قرض واخلي او په خپل ټیم یې نه ورکوي دغه شان بیاناتو لپاره زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله